ها راځه راسه دروازه خلاصه ده. اوه خدای دې راوله عبدالرحمنه څنګه یې ښه یې جوړ یې؟ کښېنه کښېنه د تېر اختر دې مبارک شه. روژې ورته راویلې خدای قبول یې که ته ښه یې؟ اوس شان ته څنګه؟ دا بالوش راکش که څنګه ورته ووایه عبدالرحمنه چیرې وې دا ګرد اختر چیرې وې یاره دا ګرد اختر تېر شو ته نه رالې پوښتنه دې نه کوله. نن د اختر پنځمه او شپږمه ده ته را روان یې یاره دا مه کوه. یاره دا ته د یو چا چکر ورکړمه نن بیا دا هم ستا کره رالم. ښه بس خدای دې راوله چای به زه در واچومه. چای در واخه چای در واخه. موږ نو ولا په د اختر کې داسې میلې وکړې انډواله تا واورېده خوره. مېلمه وروره در واخه دا دونه شیان دې وخوړه دا یو بادام دې ولې پرېښوی دا هم وخوره. وایي مېلمه وروره ولې ژاړې خدای دې کې خیر. نه خیال نه جوړه یم. ولې خدای دې کې خیر څه در سوي دي؟ دا ګردې شیان مې وخوړه دا یو بادام راڅه پاته شو. ولاړ شه ولاړ شه ځه. ګرده شیان مې وخوړه یو بادام راڅه پاته سو. انسانیت خو ته یې نه لرئ. راسئ ګرده مې ودانۍ سپېره کړئ. خدای مې خوار نه کړه یو بادام به زه په خپله وخورم.